ننګرهار مرستیال والي چې د یو شمېر ادارو مسؤلینو یې ملتیا کوله تورخم ته د کډوالو د وضعیت معلومولو په موخه سفر وکړ. مرستیال والي د مرستو جذب په موخه عمري مشغالي کې د اماراتي او مرستندویو ادارو مسؤلینو سره ناسته کې له داخلي او بهرنیو مؤسسو غوښتنه وکړه چې تورخم عمري کم کې له راستندونکو کډوالو سره خپلې مرستې پراخه او چټکې کړي. الحمدلله دلته خو موږ ته چې مختلفې کمیټې دي ټولو سره ولیدل ښه خدمت روان دی. د اسلامي امارت د مرګرو نه چې دلته په عمري کیمپ کې کم دي د هغوی هم ښه خدمتونه ښه دغه باندې روانو انشاءالله مؤسسات چې کوم دي د هغوی هم خدمتونه کم مشکلات چې انشاءالله هغه به موږ دوی سره په ناسته کې شریک کړو او هغه به انشاءالله پوره کړو. یا د ناسته کې د ننګرهار اقتصاد رئیس وویل د ملي او نړیوالو مؤسسو له مسؤلینو سره یې ناستې ترسره کړي او راستنیدونکو کډوالو سره یې د مرستو ډاډ ورکړی چې معاون صاحب او جمع سکتوري رئیس صاحبانو اماراتي مسؤلینو او همدارنګه ملي او بین المللي مؤسساتو نمایندګانو په شمول باندې موږ ټول نظارت هم وکړو. نو کاملا شته خدمات خو موږ اطمیناني او مزید خدماتو غوښتنې هم ترېنه کړي دي چې دوی موږ ته کاملا ډاډ او اطمینان راکړی. له پاکستان هیواد څخه یو تن ستون شوی وای هلته یې ټول شته له لاسه ورکړي دي او له اسلامي امارته بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. ټول سامانونه زموږ هلته پاتې دي کوم دوکانونه چې وو هغه محصولات په کشمیر کې پاتې شو. موږ سر خپې راوښکلې دلته راغلو. موږ حکومت نه غواړو چې موږ ته ځمکه راکړي کورونه راکړي او کوم کسان چې راغلي هغوی ته زمینه برابره کړي کاروبار ورکړي. د تورخم عمري مشغالي مسؤلین وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا له پاکستانه په جبر د افغان کډوالو د راستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ سلګونه کورنۍ هېواد ته راستنېږي.